زمونږ دعاګانې ولې الله جل جلاله نه قبلوي؟ هر څوک دا شکایت کوي، هر سړي نه چې پوښتنه کوي، هر سړی دا خبره کوي چې دعا کوم الله ته، خو دعا مې نه قبلېږي. وجه یې څه ده؟ دې یو څه وجوهات دي، یو څه لاملونه دي چې د موږ دعا الله نه قبلوي. که چېرته دا خبره نه وای نو الله جل جلاله به خامخا د موږ دعا چې ده هغه قبله کړې وه. وجوهات ډېر دي، خو عمده لامل غټه وجه یې دا ده چې موږ د حرامو نه اجتناب نه کوو. که چېرته موږ د حرامو نه اجتناب وکوو نو الله جل جلاله به د موږ دعا چې ده هغه قبلوي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل: ای سعده، خپل خوراک د حلال کا چې مستجاب الدعوات وګرځېږي. خوراک د حلال کا تر څو چې تا دعا قبول شي. نو دې حدیث نه معلومیږي که چېرته موږ خوراک حلال کړو نو موږ دعا به الله قبلوي. دا یوه وجه ده. دویمه وجه دا هم ده چې موږ الله ته دعاګانې کوو خو توجه مو الله ته نه برابرو. الله نه شی غواړو خو توجه مو بل چېرته وي. که چېرته دعا ښه په توجه سره وکړو، کوم شی چې د الله نه غواړو او الله باندې دا یقین ولرو چې دا شی مې د الله نه وغوښته، نو الله جل جلاله به خامخا ماته دا شی چې دی هغه اوس راکوي. نو الله جل جلاله به یې موږ دعا چې ده ضرور قبلوي. نور هم ډېر لاملونه شته، خو عمده لاملونه یې دغه دي چې موږ یو د حرامو نه ځان وساتو، حرامو نه اجتناب وکړو، نو الله جل جلاله به مو دعا قبوله کړي. او بل دا چې کوم شی د الله نه غواړو په یقین سره یې وغواړو، ښه په توجه سره یې وغواړو، د زړه د اخلاص دعا د الله جل جلاله ته وکړو چې په اخلاص سره مو دعا وکوله، په توجه سره مو وکوله، یقین سره مو وکوله. دا یقین مو په الله ولرلو چې الله جل جلاله به دغه شی اوس ما ته خامخا راکوي، نو دا دعا چې ده هغه به ضرور خامخا الله جل جلاله قبلوي.